سلامونه د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په اوسنۍ خپرونه کې به ایکولوژي، ایکوسیستم او د ایکوسیستم عناصر ولولو. تر پایه را سره پاتې شئ او اړین کانکوري ټکي هم د ځان سره نوٹ کړئ. هغه علم چې د ژوندیو موجوداتو او د هغوی د ژوندانه د چاپیریال ترمنځ اړیکې مطالعه کوي د ایکولوژي په نامه یادیږي. ایکولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې آیکس د اوسېدو ځای او لوګوس د مطالعه کولو په معنا دي. یعنی ایکولوژي د ژوندیو موجوداتو او د هغوی د اوسېدو د ځای د مطالعه کولو علم دی. د موجوداتو د اوسېدو ځای د چاپیریال یا انوایرنمنت په نامه یادیږي. ټولنه یا جمعیت د هغه بیلابیلو ډولونو ډله ده چې په یو ځای کې سره ژوند وکړي او له یو بل سره متقابله اړیکه ولري. اقلیم په یوه سیمه کې د اوبو او هوا حاکم حالات دي چې په حقیقت کې په یوه سیمه کې د پرلپسې کلونو د تودوخې د درجې، رڼا یا نور او بارانونو اوسط دی. د ایکوسیستم اصطلاح د لومړي ځل لپاره تانس لیپ کې وړاندې کړه. د ژوندیو موجوداتو او چاپیریال ترمنځ داسې اړیکه شتون لري چې د ځینو موجوداتو شتون د ځینو نورو د ژوند د دوام لپاره اړین دی. هغه پوښتنې چې له دې برخې په کانکور کې راغلي دا دي. د ایکوسیستم اصطلاح د لومړي ځل لپاره چا وکاروله؟ 1 ارسطو، 2 نیوټن، 3 تانسلی، 4 هیڅ یو. که چیرې په یوه سیمه کې څو ډوله ژوندي موجودات ژوند وکړي، نفوس رامنځته کوي. په همدې توګه څو نفوسونه چې سره یو ځای شي ټولنه جوړوي او په پای کې د څو ټولنو یو ځایوالی ایکوسیستم رامنځته کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی: د وچې ایکوسیستم او اوبیز ایکوسیستم. د وچې په ایکوسیستم کې دښتې، ځنګلونه، صحراګانې او داسې نور شامل دي چې د نورو چاپیریالونو سره د ژوندیو او غیر ژوندیو اجزاو له مخې توپیر لري. غیر ژوندی برخه یې خاوره، اوبه او ځانګړی اقلیم دی او ژوندی برخه یې شته حیوانات او نباتات دي. یو ځانګړې سیمه د ځانګړي اقلیم، حیواناتو او نباتاتو سره چې پکې ژوند کوي د بایوم په نامه یادیږي. اوبیز ایکوسیستم هم دوه برخې لري. یو د تروو اوبو ایکوسیستم او دویم یې د خوږو اوبو ایکوسیستم دی. سمندري یا د تروو اوبو ایکوسیستم تقریباً د ځمکې 3/4 حصه پوښلې ده. د خوږو اوبو په ایکوسیستم کې چینې، سیندونه او جهیلونه شامل دي چې غیر ژوندی برخه یې شګې، خاورې او تیږې دي، په داسې حال کې چې ژوندی برخه یې الجی، اوبړی، کبان، حشرې، چونګښې، حلزونونه او نور دي. هر ایکوسیستم 4 فاکتورونه لري. 1 غیر ژوندي لاملونه، 2 تولیدونکي یا پروډیوسرز، 3 مصرفونکي یا کنزیومرز، 4 تجزیه کوونکي یا دیکمپوزرز. د ایکوسیستم په غیر ژوندي لاملونو کې فیزیکی او کیمیاوي لاملونه شامل دي. په فیزیکی لاملونو کې تودوخه، رڼا، باران، رطوبت او اقلیم شامل دي. کیمیاوي لاملونه هم عضوي او غیر عضوي مواد دي. په ایکوسیستم کې د انرژۍ اصلي سرچینه د لمر وړانګې دي چې هم د فوټوسنتیز عملیې لپاره اړینې او هم د چاپیریال ګرمولو لپاره د اهمیت وړ دي. نور فاکتورونه لکه د تودوخې درجه او اوبه هم په ایکوسیستم کې اړینه ونډه لري. د بیلګې په توګه تودوخه د نباتي دانو د ودې لامل کیږي، په داسې حال کې چې اوبه سیندونه، اقیانوسونه او داسې نور جوړوي. اټموسفیر هم د ایکوسیستم د غیر ژوندۍ برخې له مهمو فاکتورونو څخه شمیرل کیږي. اټموسفیر د بیلابیلو غازونو لکه اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نایتروجن د شتون له امله د ایکوسیستم مهمه برخه جوړوي. د ایکوسیستم دریم فاکتور تولیدونکي دي. تولیدونکي اوتوتروفیک ژوندي موجودات دي چې د ضیایي ترکیب عملیې په مرسته
له غیر عضوي ساده مرکبونو څخه مغلق عضوي مرکبونه جوړوي. ټول شنه نباتات کلوروفیل لرونکي باکتریاوې او یوګلینا د تولیدونکو په ډله کې شامل دي. مصرفونکي د ایکوسیستم دریم فاکتور شمیرل کیږي او هغه موجودات دي چې په خپله د غیر عضوي مرکبونو څخه عضوي مرکبونه نشي جوړولای او د تیارو خوړو څخه ګټه اخلي او یا دا چې نور حیوانات کار کوي. هغه موجودات چې په مستقیمه توګه له تولیدونکو یا شنو نباتاتو څخه د خوړو په حیث ګټه پورته کوي، لومړني مصرف کوونکي یا واښه خوړونکي بلل کیږي. په همدې توګه هغه حیوانات چې لومړني مصرفونکي خوري، دویم مصرفونکي یا غوښه خوړونکي او هغه چې له غوښه خوړونکو څخه د خوړو په توګه کار اخلي د دریم مصرفونکي په نوم یادېږي. لکه څرنګه چې له نامې معلومه ده، تجزیه کوونکي حیواني جسدونه، نباتات او د عضوي موادو پاتې شونې د هغوی له مرګ وروسته په ساده موادو تجزیه کوي، لکه باکتریا او فنجي. د ژوندیو موجوداتو او د هغوی د ژوندانه چاپیریال د مطالعې علم په کوم نوم یادېږي؟ 1. زولوژي 2. بوتاني 3. ایکولوژي 4. ټول. لاندې کوم موجودات د مصرفونکو له ډلې شمیرل کیږي؟ 1. فنجي 2. باکتري 3. حیوانات 4. نباتات. لاندې کوم موجودات د تجزیه کوونکو له ډلې دي؟ 1. الجی 2. باز یا عقاب 3. ګیدړه 4. باکتري. لاندې کوم موجودات د تولیدونکو له ډلې دي؟ 1. حیوانات 2. نباتات 3. باکتریا 4. فنجي. کانکوري ټکي. ایکولوژي د ژوندیو موجوداتو او د هغوی د ژوند چاپیریال ترمنځ اړیکې مطالعه کوي. د یو چاپیریال د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ټولګه چې له یو بل سره اړیکه لري د ایکوسیستم په نامه یادېږي. ایکوسیستم په 2 ډوله دی: د وچې ایکوسیستم او اوبیز ایکوسیستم. د ایکوسیستم مهم عناصر غیر ژوندي لاملونه، تولیدونکي، مصرفونکي او تجزیه کوونکي دي. دا وه زموږ د کانکور بیولوژي اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې او نورو کانکوري موضوعاتو تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله پامان.